نظم عنوان دی هندوستانۍ ملاله. نظم داسې دی چې مه منه د غیر الله پې ما پې چغې پورته شه، مه منه د غیر الله پې ما پې چغې پورته شه، ای د مغربي تهذیب خلاف یې چغې پورته شه. تا ته د دې خاورې مسلمان ګوته په خوله دی نن، صرف مسلمان نه هر انسان ګوته په خوله دی نن. تا د خپل اسلام د حق خبره په نرتوب وکړه، رحم دې خدای ستا په دې ناولیاته پېغلتوب وکړه. ای د هندوستان ملالې زار دې شم قربان دې شم، تا زمونږ سرونه اوچت کړي دي د فخر نه. تا ته د خپل وس مطابق څو شعرونه وایمه، تا ته نن حالات د خپل وطن د جونو وایمه. حق به وایم مړ دې شمه پړ شم که په دار شمه، ستا په څادر پټ سر کې د یو ویښته نه زار شمه. ستا د خپلو ګردونو ته قسم دی که در ورسي، دا د لاهور تورې بلاګانې در نظار کړمه. دا چې د خپل جسم د مرضۍ چې داوېدارې دي، دا هم جنس پرسته جینکۍ درته لوګی کړمه. دا د خپل وطن ټیکټاکرانې ډلې ټولې کړم، ستا د لوړ جرأت او له غیرته یې قربان کړمه. ټول هغه زلمي چې اجلاګان ترې جوړ شوي دي، ځان د جینکو په رنګ کې رنګ ورله مزه ورکوي. څکه هلکان دي خو عادت د جینکو کوي، ټوله ورځ په لنډ او تنګ لباس کې ښکته پورته ځي. دغه بې غیرته هلکان دې د خپو خاورې شه، دغه د مغرب ذهن غلام دې د خپو خاورې شه. ای د هندوستان د رام رام خاورې ملالۍ بچۍ، ای د هندوستان د رام رام خاورې ملالۍ بچۍ، ای د هندوستان د طاغوتي خاورې مچۍ بچۍ. زار شه صدقه شه ستا د مور او پلار د نومه هم، دغه د غواګانو د متیازو پیداوار خلک، دغه د نړۍ په من مذهبه خلک غرق کړي، دغه د بګوانو د ایشور نسل تباه دی. دا د ګایماته عقیدې منونکي څخه خلک، دوی ستا د نقاب د اهمیت په زور خبر نه دي، دوی ته د اسلام سپېڅلي دین څه علم نشته دی. دا ړنده کاڼه په عقیدو درته لوګی کړمه، تاج درته په سر کړمه څادر دې شم امان دې شم. ای د هندوستان ملالې زار دې شم قربان دې شم، ای د هندوستان ملالې زار دې شم قربان دې شم.